33 نصیحت: له ګناه وروسته 2 رکعاته نفل لمونځ. هر وخت چې درڅخه یوه ګناه کېده ورپسې سملاسي 2 رکعاته نفل کوه او توبه وباسه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هر بنده چې یوه ګناه وکړي ورپسې ښه اودس وکړي او 2 رکعاته لمونځ وکړي او له الله پاک څخه بخښنه وغواړي، الله پاک به ورته بخښنه وکړي. الله متعال د آل عمران سورت کې د متقیانو په اړه فرمایلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ژباړه: پر هغه لاره په منډه منډه وځغلئ چې ستاسې د پروردګار د بخښنې او د هغه جنت خواته تللې ده چې هغه لکه د اسمانونو او ځمکې په شان پراخ دی او هغه له خپل رب ویریدونکو خلکو یعنی متقیانو لپاره تیار کړای شوی دی. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. د هغو لپاره چې د بډایۍ او بېوزلۍ په دواړو حالتو کې مال مصرفوي یعنی صدقه ورکوي، غوسه خوري او د نورو لنډپاري یا تیروتنې بخي، داسې نیکان خلک د الله پاک ډېر خوښ دي. ورپسې آیت کې الله پاک فرمایي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او کوم کسان چې داسې دي چې کله کومه د شرم ناروا چاره یا فحاشي ورڅخه وشي یا کله د کومې ګناه په کولو هغوی پر خپل ځان ظلم کوي، نو ورسره جوخت الله ور یادېږي او له هغه څخه هغوی د خپلو ګناهونو بخښنه غواړي، ځکه چې له الله نه پرته بل څوک دی چې ګناهونه وبخښلی شي او هغوی له پوهې او ادراک سره په خپلو کړنو ټینګار نه کوي، یعنی دوامداره یې نه کوي. بل آیت کې الله پاک فرمایي اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. داسې خلکو بدله د دوی د رب په نزد دا ده چې هغه به دوی ته بخښنه وکړي او په داسې باغونو کې به یې ننباسي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي او هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. د نیک عمله خلکو لپاره څومره ښه بدله ده. سبحان الله. ګناه هم کوي او داسې د بخښنې فرصت هم درته شته؟ ته په خپل رب څومره ګران یې. نو چې ګناه درنه کېده 2 رکعاته نفل کوه او له خپل رب بخښنه غواړه، هغه به درته بخښنه وکړي انشاءالله. 34 نصیحت: د شپې په لمونځ پابندي کول. له فرض وروسته تر ټولو غوره لمونځ تهجد یا صلاة اللیل دی. دا د صحیح مسلم په یو روایت کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی بهترین لمونځ تر فرض لمونځ وروسته د شپې لمونځ دی. د حدیث په بله برخه کې بیا راځي چې له روژې میاشتې روژو څخه وروسته تر ټولو غوره روژې په محرم میاشتو کې دي. تهجد د الله پاک ځانګړي بندگان کوي، ځکه د شپې ټول خلک ویده وي، خو ځینې خاص خلک راپورته کیږي او د خپل رب په حضور کې درېږي او عبادت کوي. د تهجد لمونځ په خوند که پوه شي بیا به یې هېڅکله نه پرېږدي. په ځینو نورو حدیثونو کې راغلي چې مفهوم یې دی 2 وختونو کې انسان خپل رب ته ډیر نږدې وي، یو په سجده کې او بل د شپې ناوخته.